ویډیو چې چاته ورسېږي هغه نور ته هم شیر کوي، نور ته هم شیر کوي. اهل خیر حضرات پکې وي عزتمندو، د هغوی دا جذبه وي، الله مال ورکړی وي، نو انشاءالله چې کوم د هغوی ته به دا ورسېږي تاسو پکې بھرپور په دغه کې حصه وي. 0342 511 44 17 فضل رحیم په نوم باندې دې باندې جیس کیش هم دی، ایزی پیس هم ده. دا بل نمبر دی 0345 59 36 927. دا د میادت خان په نوم باندې دې باندې مې ایزی پیس شته دی. نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. عزتمندو موږ د تور کلي سره د ټاون کې یو نیم کنال ځای د اغستی د مدرسې دپاره د بناتو او دا 10 مرلې دی او دغه شان د دې ابتدا د دې روژې نه مخکې یو هفته شوې وه او تقریبا نن شلمه روژه ده، نو تقریبا دغه میاشت خواوشا وشوله او تقریبا دا 27 لک روپۍ د دې جوړېږي او 6 میاشتې نیټه مو سره کړې وه. نو عزتمندو انشاءالله ملګری ډېر زیات چې کوم دی مخلص دی، ځکه زوینه ګران دي، هغه زموږ سره چې کوم دی ډېر په دې کې تعاون وکړو. الله دې بدلې ورکړي او دې کې زموږ سره کلیوالو هم بھرپور چې کوم دی تعاون وکړو. دغه شان د بار نه هم کوریا نه د سعودي نه چې کوم دی هم او دغه شان د اسلام آباد نه بعضې ملګرو پیسې تقریبا کم 2 لک روپۍ خواوشا موږ ته چانده شوې ده. خو عزتمندو نن سبا چې کوم دی کم چاله ورځي خبره ورته کې نو هر سړی چې کوم دی هغه شان ورځي که جومات جوړېږي، مدرسه جوړېږي عزتمندو. خو الحمدلله ټول مرګري چې کوم دی دا کوشش کوي، بعضې مرګري ویډیو راولېږي، موږ به چې کوم دی انشاءالله دا شیر کو، الله پاک به دا پیسې زر ته زره برابر کړي. نو زموږ د الله تعالی په ذات باندې امید دی، کوونکی ذات الله پاک دی. دا ویډیو او دغه شان خبر ورکول الله خو اسباب دي او الله په دنیا د اسبابو سره چلی عزتمندو. نو دا مرګري زموږ ټول کلیوال ولاړ دي او دوی زموږ سره بھرپور چې کوم دی انشاءالله تعاون کې دي او دعاګانې هم غواړي عزتمندو. نور ته هم د دې چې کوم دی دعوت ورکوي او څومره چې د دوی وسو زموږ سره کړی هم دی، نور به هم کوي او دغه شان نور مرګو ته به هم دعوت ورکوي. نو زموږ ستاسو نه چې کوم دی دا اپیل دی تاسو ته چې په دې کې زموږ سره بھرپور تعاون او امداد وکوي. شوې ده نور ټوله چې کوم دی پاتې ده، نو دا زموږ په وس کې نه ده. الله پاک به پوره کوي او خزانو مالک هم الله دی، د خلق د زړونو مالک هم الله دی. زړونه یو طرف ته بل طرف ته اړوي، نو الله پاک دې د اهل خیر حضرات زړونه دې طرف ته میله کړي. دغه شان په دې په جوړولو باندې هم چې کوم زموږ وس نه بار ده. تقریبا چې کوم دی موږ به کوشش کوو چې دلته څومره بیا ماهرین راولو، انجینران چې ګوري په دې کې څنګه بولډینګ تیار کړو په کومه نقشه باندې، نو په هغې به هم په لکونو روپۍ چې کوم دی راځي. نو چې کوم کسان داسې الله وله وس ورکړی وي او داسې عمارت جوړول غواړي، نو هغوی ته هم خواست دی چې راشي په خپلې دا ځای وګوري. دغه شان چې کوم دی دوی پکې څنګه آبادي کول غواړي، ماهرین به راولو او انشاءالله خپل لاس مبارک به په دې کې چې کوم دی دغه نقشه جوړه کړي، په هغه نقشه باندې به موږ ته عبارت چې کوم دی جوړ کړو. عزتمندو داسې کسان شته دی چې الله تعالی ډېر وس ورکړی وي عزتمندو، خو ځای نه وي، نو الحمدلله الله موږ له دا ځای راکړو. په دې باندې مشرانو موږ ټولو دعا وکړله، نو انشاءالله الله پاک پیدا کوي. نو دغه شان زموږ اپیل دی، ځکه چې زر ته زر مدرسه تیاره شي، نو انشاءالله دلته به ډېره خیر خوش شي. موږ په جومات کې ترجمه کوله، خواته اوس کورونه اوس چې کوم دی هغه ځای ورو ورو تنګېږي عزتمندو، زموږ هغه درس بند شوی دی. نو موږ په خپله هم پریشانه یو، نور چې کوم دی ملګري هم خفه دي. نو په کوم کلي کې چې قرآن یعنې تلاوت کېږي، ترجمه کېږي، درس کېږي، هلته انوارات راورېږي، هغه کلیوال چې کوم دی ټول نیکان صالحان جوړېږي.
ویډیو چې چاته ورسېږي هغه نور ته هم شیر کړئ، نور ته هم شیر کړئ. اهل خیر حضرات پکې وي، عزت مو د هغوی دا جذبه وي، الله مال ورکړی وي، نو انشاءالله چې کوم د هغوی ته به دا ورسېږي تاسو پکې بھرپور په دغه کې حصه وي. حدیث مبارک کې راځي ان الدال علی خیر کفایل، په نیکۍ دلاله کوونکی په شان د کوونکی دی، نو انشاءالله ټول په دې کې بھرپور حصه والی. د استاد جی دا نمبر دی 0301 59 29 463. د ده څخه هم تاسو رابطه کولی شئ.